خوږو ملګرو، زه چې نن کومه کیسه وایم ډېره د خفګان ده. دا کیسه د یو میرنۍ مور او لور ده. د روژې په خوله باندې ظلم کوي په مریم باندې. اخر داسې څه وشي چې د مور زړه بدل شي. د ماښام مانځه نه لږ مخکې د کور په کمره کې یو ګوټ کې یوه جینۍ ناسته وه. شونډې وچې وې او سترګې د اوښکو ډکې وې. د افطارۍ نه دسترخوان خورو، خو د هغې ته ویلې شوي وو ته به روژه نه ماتوې، سزا دې لا پاتې ده. اسمان کې د دواګانو وخت خو په ځمکه د یو یتیمې جینۍ دوا ماتېده. رمضان المبارک 10مه روژه وه. ماښام ته لږ وخت پاتې و. د ښار په یو زاړه خام کور کې زرغونه او خپل 12 کلنه لور مریم سره اوسېده. د مریم پلار 3 کاله مخکې د مزدورۍ په محل وفات شوی و. له هم هغه ورځې د کور ټول بوج د مور په اوږو پاتې شوی و. خو د ژوند سختي او د هغې زړه هم سخت کړی و. مریم به هره ورځ د مور سره مرسته کوله. که روژه به هم وه، بیا به هم اوبه راوړې، ډوډۍ به هم پخولې او کور به یې جارو کوو د مور سره. هغه به تل ویل مورې زه غواړم چې ته ستړې نه شي. خو مور به اکثر غوسه وه، خبرې به پې بدې لګېدلې. هغه ورځ ډېره زیاته ګرمي وه او د روژې تنده هم ډېره زیاته وه. مریم ډېره زیاته تږې شوې وه. مریم د غرمې وروسته د اوبو ډک منګی راوړو، خو لاسونه یې کمزوري شوي د روژې د وجې نه. دروازې تر څنګ یې خپه اوښې شوه. منګی ته ولیدو او ټولې اوبو ته توی شوې. مور چې دا سانحه کله ولیده لکه اور پې بل شي. هغه چغه کړه په مریم باندې ته زما نور جون هم خرابوي. مریم اوبه دې ټولې ضایع کړې، پوهېږي څومره په سختۍ سره یې زه راوړم. مریم په ویره وویل مورې دا قصدن نه و، لاسونه مې کمزوري شوي د روژې د حالات نه. مور دا خبره وانه اورېدله. د هغې لور لاسونه کلک ونیول او سختې خبرې ورته وکړې. ان تر دې چې وی واله نن به ته افطاري نه کوې، دې نه بعد ته زده کړې چې احتیاط څه ته وایي. کله چې ماښام شو د اذان غږ پورته شو. مور دسترخوان ته ناسته وه، خو مریم ته اجازت ور نه کړو ځکه چې هغه یوه وړوکې غلطي کړې وه. مریم یو کمرې په ګوټ کې ناسته وه، شونډې وچې وې، د اوبو لوښي ته یې کتل خو لاس یې نه ورغځول. هغې اسمان ته وکتل او ورو ویل یا الله زه خو وړه ماشومه یم، که مې خطا شوي ته مې وبخه، زما مور مه خفه کوه، د هغې زړه نرم که. ټول ماښام یې په اوښکو کې تیر کړو. بیا افطارۍ اوده شوه. همهغه شپه مور یو خوب ویني چې د قیامت میدان خلک په قطارونو ولاړ دي، ځینو مخونه روښانه دي او ځینې تور دي. هغې خپل لاسونو ته وکتل چې تش وو. هغه په ویره وویل ما خو روژې نیولې وې، زما ثوابونه چېرته دي؟ یو سخت اواز راغلی ستا روژې هغه ورځ ختمې شوې وې چې کله ته د خپلې لور یتیمې اوښکې توی کړې وې. د روژې صبر دې مات کړی و، زړه روژه دې نه وه نیولې. بیا هغه ولیدل چې مریم لرې ولاړه ده، لاسونه یې دوا لپاره پورته کړي دي، خو د مور نه مخ اړوي. مور یې په چغو رایخه شوه. هغې د مریم کوټې ته منډه کړه. مریم اوده وه، د اوښکو کرښې لا په مخ ښکاره کېدې، شونډې لا وچې وې. مور د هغې تر څنګه کېناسته، لاسونه یې له په سر کېښودل او په زارۍ وویل بچیه رایخه شه، ما وبخه، ما روژه نیولې وه خو انسانیت مې هېر کړی و. مریم رو سترګې خلاصې کړې. مور ته یې ژړل. ولې مورې په ژړا وویل ما ته افطارۍ نه محرومه کړې وې، ما ستا زړه مات کړی و. مریم رو مسکا شوه، که څه هم کمزوري وه. هغه وویل مورې زه خو درته هره ورځ دوا کوم، ته مه ژاړه، زه درنه خفه نه یم. له هم هغې ورځې وروسته مور یې بدله شوه. هغې به په لومړنو لور لپاره افطاري تیاروله. بیا به خپله ناسته وه. هغې به ویل زما روژه هغه وخت قبلیږي چې کله زما لور مسکا وکړي. خوږو ملګرو، دا قصه موږ ته سبق راکوي. روژه یوازې د ولږې او تندې نوم نه دی. روژه د صبر، رحم او د اخلاقو امتحان دی. مور خپل اولاد ته ظلم وکړي، که یتیم زړه مات شي نو روژه د خولې نه تیریږي خو اسمان ته نه رسیږي. د یتیم ماشوم اوښکې تر عرشه پورې رسیږي. خوږو ملګرو، دا کیسه ستاسو خوښه شوي ضرور کمنټس وکړئ.
ویډیو ورسره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ولې ستاسو محبت زموږ اصل طاقت دی.